دوستانو په ابوظبي آیلینډ کې کوم چا چې واکسین مکمل کړي دي او د پی سی آر ټیسټ وکړي نو الحسن به د 16 ورځو پر ځای اوس تر 10 ورځې پورې ګرین یا شینی دغه اعلان نن ابوظبي حکومت وکړ. مطلب دا چې تاسو کې کوم چا واکسین مکمل کړي دي خو د الحسن ګری یا خړ دی که چیرې د پی سی آر ټیسټ وکړي د الحسن به بیا ګرین یا شین ته واوړي. کوم چې به د الحسن تر 10 ورځې پورې شین وي مخکې 16 ورځې وي اوس دغه 16 ورځې په 10 ورځو بدلې شوې. دغې سربیره په واړه سوداګریز فعالیتونو ورسره صحتي یا سیل ځایونو باندې او یا مختلفو مراسمو ته 100% د ظرفیت اجازه ورکړه. مقصد کوم فکر کړی وي مخکې به دوکانو کې که چیرې زیات کسان راټول شول نو دې باندې بیا اکثریت کسانو ته مخالفه ورکوله یا به کوم تجارتي ځایونو خو اوس هغه محدودیتونه لرې شول. تاسو په دوکانو کې یا سوداګریز ځایونو کې چې څومره کسان وي هغه پروا نه کوي. خو یو خبره دلته شته چې باید تاسو ماسک اچولی. ماسک اچول په کوم صورت کې ضروري دي؟ کله چې تاسو په داخل یو ځای کې وای مقصد کم دکان ته داخليږئ کم مارکیټ ته داخليږئ یا کم دفتر ته داخليږئ نو په داسې صورت کې به تاسو باندې ماسک لازمي دی. خو که چیرې په آزاده سیمه یا خلاصه سیمه کې وای نو بیا ماسک اچولو ته ضرورت نشته. که اچویم سمه ده که یې نه اچویم ضرورت نشته. نو امید لرم چې تاسو به پوه شوي وئ. سمه ده؟ مننه.